د امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخونزاده په اختر په را رسېدو سره ټول امت مسلمه ته پیغام کړی دی. حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د نیکمرغه اختر په مناسبت د افغانستان د اسلامي امارات مشرتابه له لوري ټولو مسلمانانو په ځانګړې توګه د افغانستان مجاهد ولس ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کیږي. امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخونزاده خپل پیغام کې وایي اختر د خوشحالۍ، ورورولۍ او یووالي ورځ ده. دا هغه مبارک شیبې دي چې موږ ته د زغم، بخښنې او یو بل منلو درس راکوي. په دې ورځ کې باید هڅه وکړو چې د خپل منځیو اختلافاتو پر ځای د یووالي فضا پیاوړې کړو او د یو بل لاس ونیسو. په دې اختریز پیغام کې ټینګار شوی چې اسلامي نظام د هیواد د ثبات او امنیت لپاره مهم بنسټ دی او ټول خلک باید د دې نظام د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. همدارنګه له ټولو افغانانو غوښتنه شوې چې د شریعت اصولو ته ژمن پاتې شي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د هیواد امنیتي وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي چې امنیت د هرې ټولنې بنسټ دی. اسلامي امارات هڅه کوي چې په ټول هیواد کې دا نعمت خوندي وساتي. له خلکو غوښتنه شوې چې له امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي څو ثبات نور هم ټینګ شي. په پیغام کې د اقتصاد او ځان بسا کېدو موضوع هم یاده شوې ده. ویل شوي چې افغانان باید پر خپلو امکاناتو تکیه وکړي، کار او تولید ته مخه کړي او د هیواد اقتصاد پیاوړتیا کې ونډه واخلي. د تعلیم په اړه هم څرګندونې شوې دي. په پیغام کې راغلی چې د دیني او عصري علومو زده کړه مهمه ده او باید د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې پر مخ یوړل شي څو یو متوازن او پرمختللې ټولنه رامنځته شي. همدارنګه د اسلامي امارات له ټولو چارواکو غوښتنه شوې چې له ولس سره ښه چلند وکړي، عدالت تأمین کړي او د خلکو ستونزو ته پر وخت رسېدنه وکړي. ټینګار شوی چې مسؤلین باید ځان د خلکو خاندمین وبولي، نه حاکمان. په دې اختر پیغام کې له نړیوالې ټولنې سره د متقابل درناوي پر بنسټ د اړیکو غوښتنه هم شوې ده. ویل شوي چې افغانستان غواړي له نورو هیوادونو سره مثبت تعامل ولري، خو دا تعامل باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو په چوکاټ کې وي. په پای کې د امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخونزاده یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارک وي او دعا شوي چې الله تعالی دې دا مبارکې ورځې د سولې، ثبات او سوکالۍ سبب وګرځوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و د امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخونزاده اختریز پیغام. تر بیا مو په الله سپارم.